تیر جمعه نو هم د حج او د عمره او د بیت الله شریف متعلق سے مختصر خبر کړو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اخیری حج حجۃ الوداع ذکر مو کړو. ما در طویلو ذی قیدی پا میاش کی کم تا چی من پختارن دا میانے میاش وایو. نبی علیہ السلام دا مکی مکرمین روت او دا مدینی منورین و مکی مکرمین تے تشریف راولا او بیا عمرہ اکلا دا عمری پورا طریقہ دامی در تا ذکر کرا. عمرین چکل نبی علیہ السلام فارغ شو نو نبی علیہ السلام پاغ احرام کی چکم دو ساگری وی یو دا لنگ پزے وی یو دا کمیس پزے پاغی کی پیغمبر علیہ السلام پا مکہ مکرمہ کی سار او وجہ داو چی نبی علیہ السلام دا حج او دا عمرے دا دوالو شریک نیت کرو ستا چی قران ہوئی بلزان سر ساروی روستیو دا مدینه منورین او چی کم سلی دا حج ساروی زان سر دا خپل وطن نبوزی اس خو علت ساروی ملاویگی نو دی چی عمرو کی نو زان بنا حلالی باغ احرام کی بھئی ترسو چی دا حج نہیں کرے. فا اتم تاریخ دا لوی اختر دا میاشتے دا ذی الحجی دا میاشتے نبی علیہ السلام دا حج دا کولو پہ ارادہ مینا تروان شو او کم مرگرو صحابہ کرامو چی عمرہ کرے وزان حلال کرے نو اغیت حکم کو چی تاسو دا حج نیتو کے اسم اجیان دا سکی پاتم تاریخ باندے اغدوار صادر رضان نتو کی یو دا لنگ پزے باندے او یو دا کمیس پزے او دا حج نیتو کی دا غیر طریقہ دو رکعت نفلو کی سنت الاحرام وتوئی او دو رکعت نفل نپس سرخ کارکی او دا سے اوئی چی اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی پروردگار زد حج رادکم تیرا تاسان کے و تیمانا قبول کے. نبیا مینا تروان شی پمینا کے پینزم انزنوں کی دا اتم تاریخ دا ماسپخین نشورو کی ماسپخین مازیگر ماخام ماسخوتن او دا نهم تاریخ دا عرفے دروز سحر منزمو کی دا پینزه منزونه برابر کی. دا سنت تی پا مینا کی که یو سلی دا پینزه منزونه پا مینا کی اونکی نو پا حج کے فرق نرازی حجی کیگی خویر سنت پاتی شو. اس نن سوا قرش دیر گران دینو معلم خلق پا ووم تاریخ بوزی من تی اخپل اطلاو پر چی پا ووم تاریخ رازے ماہوی من پا ووم تاریخ نزو پاتم تاریخ نبی علیہ السلام تلی دینو پاتم تاریخ بوزو. مینا کے بیا معلم خیمے خخی کری او دا ہر معلم خپل خیمی وی ہر حاجی لے دا خپل خیمے نمبر ورکڑی او معلم متخپل گاڑی ادری پاغا گاڑی کی خپل خیمو تورس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کم دے خیمہ خخوا نو پا اغا دے اس جماعت جوڑ دے مسجد خیف وتوئی. دا بنو کنانہ یو قبیلہ وا دا اغی بنو کنانہ قبیلے ملکیت و داغوی یو وادی وا دا غر پا ویخ کے
نو پیغمبر علیہ السلام حکم وکوي کم ځای درته د الله رسول خیمه خښه کړو وی په خیف بني کنانه کې د بنو کنانه قبیلې چې کم خور دی او کم وادي ده نو په هغه ځای کې ماله خیمه خښه کې نو نبی علیہ السلام ته د مخکې نه صحابو خیمه خښه کړې وه د دواړو جهانو مبارک سردار لار او هغه خیمه کې دیره شو اوس د هغې خیمې په ځای جومات جوړ دی مسجد خیف ورته وایي او بعض علما لیکي ډېره مضبوطه خبره نه ده خو بعض علماو لیکلې ده چې دا د پخوانه یو مبارک ځای او په دې ځای کې او یو پیغمبرانو وی قبرونه هم شته قبر نشته خو لکه او یا پیغمبران ورکې دفن دي دا یو خبره ده بعض علماو لیکلې ده نو هلته اوس جومات جوړ دی حاجیان صاحبان پکې مونځ کوي لازمه نه ده که څوک پکې مونځ وکړي خلک په خپلو خیمو کې مونځونه کوي نو د اتمې ورځې د ماسپښین مونځ د مازدیګر د ماښام د ماسخوتن دی وکړل بیا پکې شپه وکړه او د سهار مونځ یې وکړ نو بیا نبي علیه السلام عرفات ته روان شو دا د عرفې ورځې صحابه کرام ورسره نبی علیہ السلام په خپله مبارکه اوښه روانو او بیا تپوس ته صحابه وکړه چې د الله رسوله موږ درته په عرفات کې کوم ځای خیمه خښه وی په نمیره مقام په عرفات کې نمیره یو ډاک دی یو میدان وی د نمیرې مقام کې ما له خیمه خښه کې نو هلته کې نبی علیہ السلام له خیمه خښه کړې وه نو پیغمبر علیہ السلام لاړ په هغه خیمه کې د سحر نه تر ماسپښینه پورې دمه وکړه نو چې کوم ځای کې د نبی علیہ السلام خیمه لګېدلې وه هلته اوس جومات جوړ دی هغې ته مسجد نمیره وایي د اختر د عرفې په ورځ باندې په دې ټي وي میوي کې هم د هغه ځای د امام هغه خطبه ښیي چې امام کومه خطبه وایي او په اخبار کې هم تصویر راځي دغه مسجد نمیره ده د عرفات دا هغه ځای کې جوړ دی چې کوم ځای د دواړو جهانو د مبارک سردار خیمه لګېدلې وه د عرفات ډېر لوی میدان دی 9 میله مربع میدان دی د عرفات او چې دا کوم دی کې مسجد نمیره دی د دې نه مغرب طرف ته جنوب مغرب طرف ته پوره مغرب نه جنوب مغرب طرف ته یو خول راځي یو وادي غوندې تر د غره پورې دې ته وادي نعمان وایي دغې ته وادي نمیره وایي چې کوم ځای جومات او د جومات نه قبلې طرف ته خو د قبلې ته پوره نه د قبلې او د جنوب د ګوټ طرف ته د سړک نه پورې غاړه یو غر راځي د جومات نه د هغه غره پورې علاقه چې ده هغې ته وادي نعمان وایي دا هغه ځای دی یو قول مطابق چې د آدم علیہ السلام الله تعالی کله پیدا کړ نو په دقه ځای کې د هغه د دې شانه د ده بچي راوویستل د سرو میږو په اندازه واړه واړه نبی علیہ السلام فرمایي د بخاري شریف حدیث پوټي پوټي واړه واړه د سرو میږو په اندازه واړو شکل یې د انسانو خو واړه واړه دومره چې ځای لږ ونیسي او مخامخ آدم علیہ السلام ته ادرول او بیا رب العالمین دا هغې سره څه خبرې ترې مو کړې الستو بربکم زه ستاسو رب نیم قالو هغې جواب کې ورته بلا ولې نه یا الله ته زمونږ رب الله فرمایي دا مې دنه وعده واخیست اسنه تاسو د قیامت پر ورځ بیا بانې نه کوئ چې تاسو ته یاد کړم چې ګورې ما سره وعده کړې و بیا په خپله وعده وفا ونه کړه نو هغه وعده که ته وایې مونږ ته خو نه ده یاده نو تا ته الله په خپل کتاب کې خپل پیغمبر یاده کړې ده نو خو الله دروغ وایي نه پیغمبر علیه السلام دروغ وایي دا ټول ګوره مبارک ځایونه دي نو دغه یو وادي ده او دا چې کوم دی جومات جوړې دا بله وادي ده وادي نمیره د نبی علیہ السلام خیمه پکې لګېدلې وه نو چې عرفات ته داخل شو نو پیغمبر علیہ السلام په هغې کې دمه وکړه آرام یې وکړه تر زواله پورې د دې 12 بجو پورې تقریبا اوس هم چې حاجیان لاړ شي نو هغې خپلو خیمو ته چې وختي ورسېږي نو ما به خپلو ملګرو ته ویې لږه دمه پکې وکړي آرام وکړي
ځکه نبی علیہ السلام تر زواله پورې دمه کړې ده او آرام یې کړی او چې بیا نور د اسمان دی نیمې ته ورسېد او د ماسپښین وخت داخل شو نو بیا اوښه مبارکه یې ورته راوسته په هغې پیغمبر علیه السلام سور شو او چې کوم غر د جبل رحمت ورته وایي د هغې غر خواله پیغمبر علیه السلام ورسېد. د غر مشرقي جانب ته مخکې یو جومات و، اوس جومات نشته، خو هغه جومات چې کوم ځای جوړ و هغه ځای باندې اوس هم دا سیخونه میخونه شته. سخت کاله ما ولیدل سیخونه پکې پراته دي، مخکې خو پکې څه تیږې میږي مې خو هغه یې ته لر کړي دي. دغه د مشرقي جانب ته غټې غټې تیږې د هغې سره خوا کې نبی علیہ السلام وقوف د عرفات کړی. د عرفات وقوف فرض دی. که یو سړی عرفات ته لاړ نشي او مینا ته هم لاړ شي او مزدلفې ته هم لاړ شي او طوافونه مو کي خو د عرفات وقوف یې ونه کړ نو حج یې ونه شو. دا رکن دی، فرض. نبی علیہ السلام هم فرمائی الحج عرفه، چې حج بس د عرفې نه وکړي، یعنی رکن اعظم او لوی سیس په حج کې هغه عرفات دی او د دې لوی فلسفه هم ده. د عرفات میدان هغه ځای دی چې کوم ځای کې د حضرت آدم علیه السلام او د حضرت حوا یو بل سره ملاقات شوی، معرفت یو بل سره پیژنګلو شوی. ځکه چې آدم علیه السلام خو هندوستان کې کوشي و، اوس هندوستان ورته وایي، او حضرت حوا علیه السلام جده کې کوشي و، نو ګرځېدل نو دغه د عرفات په میدان کې الله یو بل سره یو ځای کړ او یو بل سره ملاقات او معرفت او پیژنګلو شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه راتلل د الله رسول زه خو پلانکي ځای کې مونږ خیمه لګولې ده، وی ټیک ته ټول دا عرفات دی. بل براغ صاحب ما فلانکي ځای کې خیمه لګولې ده، وی دا عرفات دی. او وی فرمایل چې عرفات ټول موقف دی، هر ځای کې چې چا وقوف وکړ نو حج کېږي. یو دې بطن ورنه ته وایي د عرفات د جومات نه مغربی طرف ته یو خوړ دی، دا تبار دی او باقی ټول عرفات دا موقف دی چې کم دی څوک ودرېدل نو حج کېږي. سعودي حکومت بلکې د ترک حکومت، د سعودي نه مخکې د ترک حکومت د عرفات په حدودو کې دروازې جوړې کړې وې. اوس هم د هغه دروازو نشانات شته، د ګټو دروازې یې جوړې کړې وې، دلته هلته هلته چې خلکو ته پته لګي چې د هغې نه دننه خلک پاتې شي. دروازې ما سخته لیدې وې. او سعودي حکومت غټ غټ بورډونه لګولې دي، زیړ زیړ، په هغې بدایه عرفه او نهایه عرفه لیکلې ده. دې نه عرفات شروع کېږي او دې نه ختمېږي. د حاجیانو د سهولت او د اسانتیا دپاره چې هسې نه حاجیان دا د عرفات نه بار چې ته پاتې نه شي، که د عرفات د میدان نه بار پاتې شي خو حج به ونه شي. بهر کې پیغمبر علیه السلام په هغه اوښه مبارکه باندې سور شو، د اوښې مخې غر طرف ته که او چې څومره صحابه کرام ورسره کم و بیش تقریبا څه د پاسه لاک، 1,00,000 یا 15 یا 10 زره. دا څوک ورته په غر د پاسه ولاړو، څوک ښي طرف ته څوک ګس طرف ته، او صحابه کرام یې په دې مقرر کړ چې د ما دا اواز تاسو خلکو ته ورسوئ. ته چې اواز کوم هلته دې زما د اواز خلک واوري، هلته تاسو ورسوئ. ترجمانان یې مقرر کړل، مکبرین الصوت چې دا اواز نور خلکو ته رسئ. او په هغه اوښه مبارکه پیغمبر علیه السلام یو ډېر بهترین بیان وکړ او یو تاریخي تقریر نبی علیه السلام کړی دی چې تر ننه پورې د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې څومره هوښیار خلک او پوه خلک دي د نبی علیه السلام د دغې تقریر صفت کوي چې واقعي کې پیغمبر علیه السلام کوم بیان دلته وکړ د دې مثال په دنیا کې چې د نشته نه مخکې چا کړی دی او نه به بیا څوک وکړي. نه ورله چې د سیکرټري بیان لیکلی او نه بل چا سره پکې مشوره کړې وه او نه چې ته میټینګونه کړي او یو ډېر تاریخي بیان نبی علیه السلام او دغه بیان بیا پیغمبر علیه السلام په منا کې هم دوباره کړی. په منا کې هم پیغمبر علیه السلام د هغې غټې غټې سی دوباره بیان کړی. لومبۍ خبره خو د الله ده، یره وکړه چې ګورې ځان کې د الله یره پیدا کړې، تقوا پیدا کړې په دې خپل زړه کې. اتقوا الله، د الله نه ویرېږئ. دا ګوره ډېره مضبوطه خبره. مونږ کې عبادت کوو که زمونږ خشته عقیده ده او که زمونږ د حقوق العبادو خیال ساتو، معاشره کې خیال ساتو،
زیاتی کنو نشی ټولو بنا دا اللہ پا یره دا که یو ساروی سرم دا یره دا مالک چی کده دے پوری نا اولم نو ما دا مالک وی نو دے باغی لنورزی که یو سپی سرم دا یره یره که ما دا شی جوٹا کنو ما دا مالک وی اغزان ساتی او که یره و سرنینو حیوان او سپی او ارس بیا پروان ساتی نو انسان پڑھکے چی دا یره رالا چی یو لو یروز را روان دا نمی پیسہ پکاری گی التا نمی طاقت پکاری گی نمی ٹوپک پکاری گی نمی یار دوست پکاری گی نمی قومیت پکاری گی یو لوی اللہ با یو بزے باس خبر اخلاص یو زو یو اللہ دا دغینا چی پدیرلے کے کم آغا کیفیت پیدا شو کم آغا گبراہٹ او یر پیدا شو غیر تقوی ہوئے ازان لخپل مرتبے لری بیا دا لنڈ مانا دا دا اللہ صفتوں نے بیان کر چا اللہ ستاسو خالق دے ستاسو مالک دے ستاسو پروردگار دے او پا بنی آدم دا اللہ کم احسانات دی چی تاسو پا یو دنوں پہ اسلام را جمع کرے واقعی دا اللہ لوی احسان دے دا اللہ دا احسان قبول کے او بیا نبی علیہ السلام کو فرمائل خپل مرگرو تا فرمائی چی گورا دا حج پا زندگی کی وہم عبادت تے دا عرفی دا روز دا پا جن کی یو بہترین روز دا او دا عرفات دا میدان پا دے میدانونو کی یو بہترین میدان دے اللہ تا پا کے ولار یو دا رب العالمین نا پا کے غختنو کے اللہ تا پا کے زاریو کے او دخپلو گناہونو معفی غوانے او دا حج کی سمر احکامات دی دا طول زمان از دکے او بیا فرمائی چی گورے اے خلقہ دمرا مہربانا پیغمبر دے اے خلقہ دا ما یو وصیت وورے وغدا چی خدو سر گورے خسلوکو کے خد دا اللہ پا امان ستا دا لاس لان دے راغلی دی اللہ پا حکم راغلی دی دوی سره ګوره ډېره ښېګړه وکړې ډېره نرمي ورسره وکړې دوی سره ظلم او زیاتې به نه کوې ګوره الله به د خپل امان تپوس کوي د قیامت پر ورځ او بیا فرمایي چې خپل غلامان او نوکران او خادمان او وینځې او امسایګان او مزدورکار د دوی ګوره ډېر لحاظ وساتئ دا مظلومه طبقه ده ستا لاس پې د پاسه دي ستا د لاس لاندې دي دا قیامت پر از بگوره اللہ تعالیٰ دا دی خلقو تا پوس پم کئی او بیا فرمائل کہ دا منز گوره ریر خیالو ساتھ دا نبی علیہ السلام چا کم وفات کے دنوں دا ذکرو نکلو دا منز بریر خیال ساتھ منز الصلاة و ما ملکت ایمانو کو من دا 500 روپو دا ٹیپر سونا خیال ساتھ دا 100 روپو دا ٹماٹر سونا خیال ساتھ چی یہ رسخا ٹماٹر پکرانے شی دکاندار دا سمر جگڑے کو لیکن دا منگ اس خیالو نساتو جدا الفاظ منگ ٹکو ہوئے غلطم ہوئے رکوم سیو کلا قومم سیو کلا سجدہ و جلسم سیو کلا کون اکلا منگ پیسے ہی پنیسی بیا پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پا دربار کے دعاگانے شروع کرے دا غینا پس دا اوخ مبارکی نا کشوے ہم دے او دیر زیادہ اللہ تاو جڑل صحابہ کرام مجلل و نبی علیہ السلام مجلل دمرے اجلل دمرا کہ صحابی فرمائی ما قتل دا نبی علیہ السلام مبارک مخت چی دا اوخ کو دا قطاری پا دی گیر مبارک را روان دے او پا جڑا کے سغواری گورمون خلق چی دعا کہ وہ جالو اللہ تا یا زامن غوارو یا کور غوارو یا مال غوارو یا عزت غوارو یا بیماری وی داغی جوڑے دل غوارو یا چی دیر نیک انسانی جنت غوارو اخیرت غوارو دا اللہ دا عذاب نامان غوارو دا دعاگانی دی اس دا نبی علیہ السلام بچو تام ضرورت تے گوری زامنی نشتا سلور بچی زامن اللہ ورکڑو یا درے اغت اللہ مخ کے غشت دی دا غیتے ضرورت تے دا صحابہ دا پارا دا مرگرو دا پارے دا مالم ضرورت شتا دا کہو گے نارے بتیرے بدے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی پا جڑا کے دعا غفتے دا ناغے دا خپل امت تا پارا غفتے دا چی یا رب العالمین اے پروردگارا زما پا امت پاندے رحم ہوتا امت کے دعاگانے غفتے دا
او زه چې د شفاعت د امت کوم د قیامت پر ورځ ماله دا موقع راکړه پروردګاره چې د خپل امت سفارش وکړم. زما چې کوم ګناهګار امت دی پروردګاره چې دا هم د قیامت پر زمانه بیل نشي. دومره دعاګانې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت لپاره غوښتي دي، په جړا کې غوښتي دي. احکامات د حج نبی علیہ السلام دې کې بیان کړل. او د عرفات میدان ګورې د دعا د قبلېدو ځای دی، او ډېر افسوس دی ډېر چې نن سبا حاجیان د عرفات د میدان هغه قیمتي وخت هم ضایع کړي، بلکل یې ضایع کړي. زه ستا خیمې پسې ګرځم او ته زما خیمې پسې ګرځم، ټوله ورځ یو ملګری د یو ملګري خیمې پسې ګرځي، ملګری مې څه شو، بل د بل خیمې پسې ګرځي، یو ځای په سړک باندې روجو پسې او کیلو پسې او مالټو پسې ګرځي، بل ځای په سړک په دې څیزونو پسې ګرځي. هلته کې سبیل ورته وایي. دا غټ غټ شیخانې هغوی دا غټ غټ ګاډي راولي، السټیري د غټ ګاډي په سړک باندې ودرئ او هغې نه خیراتي دا خوراکونه ویشي. یو ګاډي د روجو پولو ولاړي، یو د چرګانو ولاړي، څه د فروټو د اوبو دغه ولاړي، څه ورته وایي دا جوس ولاړي. الله دې رحم وکړي زمونږ په دغه حاجیانو چې دا 1 لک روپۍ د کمې ورځې دپاره ولګوي، 1 لک روپۍ هغه هر څه برباد کړي، په سړک ټوله ورځ په دغه روجو پسې په دا مالټو پسې وانو پسې ګرځي. شیطان ورته دماغو کې واچي. یو هم زولی ډکه کړي ملګرو راوړي دله مې سامان راوړه، بل هم زولی ډکه کړي ملګرو راوړي سامان مې دله. یا د خدای نیک بخته که ته ډېره مو ګرځې ډېره مو ګرځې د 100 روپۍ مې ونشي را پیدا کول. او معلم ډوډۍ ورکوي که نه، معلم دومره ډوډۍ ورکوي چې د سړي پې خو پوره ګزاره کوي. ما خو ملګري دې ته نه دي پرېښي د خیمې نه بار. الحمدلله یو ملګري ما سره چې کوم په حج کې ملګري ما د خیمې نه بار قطعا نه دي پرېښي. ماسپښین مانځه نه پس مو دعا کړې ده د اجتماعي، او بیا مو یو ملګري مې ایستې دی مې دقه ځای کې نور ته بار ودرېږه د یو اونې لاندې و الله ته وجاړه. دا د جړار ورځ ده او د غوښتنې ورځ ده، د الله نه وغواړه. خېټه یا ډکه شو یا ناره شو، خو ماښامه پورې ټینګ دی که نه ګرځي به څوک به آوازونه کوي فلان کې شته یو خیمه کې. د خدای نیک بخته دا ته څه کې دا وخت د په تیزۍ کې داسې روان دی لکه ګاډی چې تښتي، دا خو بیا تعالی په ګوتو نه راځي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه کې د ماسپښین او د مازدیګر منځ په دغه خم دی چې خیمه وه نو هلته د ماسپښین او مازدیګر منځ شریک کړي دي او بیا ترې دی وقوف لا. خو خیر اوس د فقه مسله دا ده که اوس هم دا جماعت امام پسې منځ کوي نو دغسې به کوې، که د جماعت امام پسې منځ نه کوي نو خپل خپل منځ په خپل خپل وخت کې کوه. د ماسپښین منځ حاجیان صاحبانو کې او بیا د هغې دپاره یو مسنونه طریقه ده. هغه مسنونه طریقې دا ده چې دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا ووایي یو 100 کرته، او یو 100 کرته دا ووایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. یو 100 کرته په نبی علیہ السلام درود شریف ووایي او د هغې نه پس رب العالمین ته دعا وکړي، په جړا شي خدای ته وجړي. او بیا دام بهتره ده چې لږ غوندې دې نور ته ودرېږي، سر توري که او هغه 2 څادرې سپینه غوستې که او بوی ځي دا جینه بوی ته ځي، ځان به نه پاکې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوي کم حج بهتر دی چې کم کې ډېرې چغې وي د لبیک او کم کې د څاروو وینې توی شي خلک ذبح یې وکړي څاروي حلال کړي. وی د الله رسوله کم حاجي پکې غوره دی په دې حاجیانو کې، وی چې د چا دا ببر سري او د وجود نه اسخاب بوینځي دا د الله په نزد بهتر دی. دې وجې نه علما لیکي ځان مه ګروه خیرې به هم ځان نه نه لر کې، صابون مې استعماله او ځان نه خیرې مه لر کوه. لکه څنګه چې یو عاشق د خپل معشوقې په طلب کې ګرځي، نه د سر پروا ساتي، نه د جامې خیال ساتي، نه د صحت خیال ساتي، نه د نور خیال ساتي، نه د سوري خیال ساتي او بوی ته رواني. دقه رنګې د رب العالمین د رحمت او د الله په تمه کې منډې جوړوه. د حج مقصد خو هم دا دی د الله د کور نه تاویږي الله ګورم. صفا غونډۍ ته لاړ شي، مروه ته یې دې غونډو کې ګورم که دلته کې ما ته د الله غزور او قدرت او رحمت میلو شي. زه مینا ته ځم دغه بیابان کې ګورم
یره پسی مزدلفه تزم، یره عرفات میدان تا هغه خشکو تزم دشتو تا، او سرتور سر دا سر به سرتوری، دا خپې به خپې بلیوي، او که د چپل په خپوي دا ډوکې او ګیټۍ به ښکاري، او صادر به یې ځان نه توکړي د احرام، ځان نه ویښته نشي لر کولی چې ورېږه دا ویښته په دې کې زیاتي دی او دا زه لږ نیغ کړم یو باسم. نوکان به نه کټ کوي چې دا نوکونه مې غټ دي پکې خیرې نښتې دي، څومره چې پکې خیرې دي، څومره چې د نوکونه غټ دي، څومره چې د ویښته او ګیره ببر دي، او څومره چې د رسخا بوی دي، د الله په دربار کې ستا نه لوی مرتبې والا څوک نشته. دا د نبي علیه السلام وینا ده. هغه وقوف عرفات او الله ته جړه او زاری په عرفات کې شروع شي او ډېر نیکان خلق الحمدلله شته دی، یو خیمې نم جړه راځي، د بل نم جړه راځي، د بل نم جړه راځي، د بل نم جړه راځي. نو رب العالمین هلته فرشتو ته وایي چې دا خلک څه کوي، څه کوم ځای نه راغلي دي؟ وایي الله د ډېرو لرو لرو ځایونو نه راغلي دي، بلا پیسې لګولي دي، وطنونه یې پرېښي دي، الله تعالی راغلي دي او ستا نه بخښنه غواړي. وایي تاسو ګواهان سئ چې دا ټول مو بخښئ. الله وی دی کې خو ګناهګار هم شته، فلانکې سړی دی هغه خو دې غرض له راغلی دی، فلانکې سړی دی هغه خو دې له راغلی دی، فلانکې خو پکې داسې دی. الله به فرمایي دا خبرې مه کوئ چې دا کم پکې نیکان دي په صحیح مقصد راغلي د هغې د برکت نه مې دا نور امور سره وبخښه. داسې مقام دی جناب. رب العالمین مغفرت کوي، بخښنه کوي الله. او ما به دې ملګرو ته ووایي مې حج باندې پوهېدل خو ډېر ګران کار دی واقعي. د عرفات په آداب او د عرفات په طریقه کار خو پوهېدل ډېر ګران کار دی، لیکن الله خدا ویني چې دا سړی د پېښور نه او دا مثلا د اندونیشیا نه او دا د افغانستان نه او دا د چین نه او دا د ایران نه د نورو علاقو نه دا خلک راغلي دي. الله خو ویني دا که نه، پیسې یې مو لګولې، بچي هم پرېښودل، ښځه هم پرېښوده، څوک 10 روپۍ نه خیرات کوي، 1 لک روپۍ هم دی لګوي، د سفر تکلیفونه هم برداشت کړل او شکل یې هم جوړ کړ. داسې شکل یې جوړ کړی دی چې کوم د نبي علیه السلام مبارک شکل و. په هغه طریقه عرفات میدان ته نو مې الله بادشاه دی که چا نه غلطي هم کېږي او چا له چل هم نه ورځي، خو انشاءالله چې د دې خلکو دا خواري به پروردګار چرته هم بې ځایه نه بوځي، دا به الله قبلوي. تر ماښامه پورې حاجیان په دغه عرفات کې جړاګانې وکړي، د الله نه غوښتنې وکړي، الله ته زاري و فریاد وکړي، د ګناهونو امان او پناه وغواړي. نو بیا طریقه کار دا دی چې د ماښام بانګ ووایي، یعنی هلته توپه ډز کوي، نو بس د هغې نه پس حاجیان بیا مزدلفې ته را روان شي. د ماسپښین لمونځ یې هلته کړی دی، د مازدیګر لمونځ یې هلته وکړه، د ماښام به هلته نه کوي، د ماښام مانځله به مزدلفې ته راځي. مزدلفه د عرفات او د منا د منځ کې ده. منا ته یو 2 کیلومتره 3 کې نږدې او د عرفات نه 6 کیلومتره یا 15 کیلومتره دی خوا ده. نو بیا به مزدلفې ته را روان شي. د ماښام مونځ کدې 12 بجې را ورسېده او که 1 بجې را ورسېده او که 2 بجې را ورسېد، په لاره به هم نه کوي. دا به نه وي چې د ماښام وخت خو لاړه د ماسخوتن وخت داخل شو، نه، دا به د ماسخوتن په وخت کې د ماښام مونځ کوي. د دواړو جهان مبارک سردار هم داسې کوي. نو پیاده څوک را روان او څوک په ګاډو کې را روان مزدلفې ته را ورسي، څوک 12 بجې را ورسي، څوک 10 بجې را ورسي، څوک 1 بجې را ورسي، څوک 2 بجې را ورسي. نو مزدلفه هم لوی میدان دی، ډېر لوی میدان دی، په هغې کې د حاجیان ټوله شپه پراته. یاد وساتئ ورونو، د مزدلفې په شپه کې خوب سنت دی. ډېر خلک دي په ښه نیت دي، هغوی د مزدلفې شپه مرونه کې الله ته عبادت کوي، ښه خبره ده، بده نه ده، لیکن پیغمبر علیه السلام مبارک پکې خوب کړی نه مزدلفې په شپه کې، نو خوب پکې سنت دی. او نور کله خو شپه ګرمه وه، سخ کال خو مزدلفه کې دومره یخني وه چې حاجیان صاحبان د یخنۍ نه پکې ناجوړه شو. هلته سر هم نشي پټولی، سر به نه پټی، بلکل سر به دې کولوي احرام کې، خپې به هم نه پټی. نو باقي وجود باندې صادر واچې، بستره نشته، تولۍ نشته، دری مریدان ته خلک واچوي پې د پاسه پوزار دی که چې پرېوت. چې سار بیا بانګ ووایي، حاجیان وختي پاسي، چې بانګ ووایي نو د مانځه نه پس چې مونځ وکړي تر د انور خطو پورې، بلکې د هغې نه لږ غوندې مخکې پورې بیا وقوف د مزدلفې شروع شي. فاذکروا الله عند المشعر الحرام واذکروه کما هداکم. د الله د شان مناسب چې د الله کومه لویي دا به بیانې. بیا حاجیان ولاړی، څوک ځان ځان له ولاړی، څوک په جمع ولاړی، او هلته کې د الله لویي بیانوي.
تسبیحات یو د رب العالمین په حضور کې دعاګانې کوي. خو پیغمبر علیہ السلام کم ځای کې وقوف کړي. نو په مزدلفه کې یو جومات ته مسجد مزدلفه ورته وایي، څه خاص خپل نوم یې نشته. دغه جومات چې کوم ځای جوړ دی د پیغمبر علیہ السلام مبارکه خیمه دقلته لګېدلې وه. چې دا کوم ځای جوماتونه جوړ دي دا د نبي اسلام د خیمې ځای نه دی. دغه ځای کې خیمه د نبي علیہ السلام لګېدلې وه او اتفاقي نه وه لګېدلې. ګورئ صحابو ته باقاعده تپوس وکړو چې د الله رسوله کوم ځای د خیمه خغه کو. مینا کې تپوس کړی، عرفات کې تپوس کړو، دلته تپوس کوم ځای د خیمه خغه کو. نو وفرمایلو جبل قزح سره خوا کې دغه ته مشعر حرام وایي. اصل خو ټوله مزدلفه مشعر حرام دی. جبل قزح سره هغې له پیغمبر علیه السلام راغی او هلته یې وقوف کړی. او الحمدلله ما زه خو چې الله کله بوتلم نو هغه ځای ته مې ځان رسولی چې کوم ځای کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وقوف کړی. او چې ملګري را سره ملګري مې هم هلته رسولي. بعضې ملګري راته کلک شي واقعي سړی ستړی شي، یاره جي بس مونږ خو ستړي ونه شو تللی. که مزدلفې نه کله ګاډي والا سړی ډېر لرې وغورځوي، جومات کافي لري، خلک ستړي شي. زه یم خیر دماغ کې لږ اوده شي خو رسوم به پرېږدم هم نه، هغه ځای ته به خامخا رسېږو. او دومره مبارک ځای زمونږ د دین په کتابونو کې لیکلي دي چې دغه دونه مبارک ځای دی که نه د مزدلفې دا جبل قزح چې دا کوم ځای نبي علیه السلام ولاړه کړې ده چې د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه د دعا د قبلېدو له دې نه بهتر ځای بل نشته. تر دې حده پورې چې علماو لیکلي دي چې د بیت الله د منځ نه هم د دعا د قبلېدو دپاره دا بهتر ځای دی. دا دومره به خو هغه مخصوص وخت کې دعا ګورئ، ځکه د نبي علیه السلام 3 دعاګانې کړې وې په عرفات کې، 2 قبول شوې او د یو متعلق د قبلېدو اعلان ونه شو. نو چې مزدلفې د دقه ځای له راغې نو بیا الله ته د امت دپاره وجړل، نو هغه یو دعا و د رب العالمین دقه ځای کې قبوله کړه. خوشحاله که نبی کریم صلی الله علیه وسلم. او حدیث پاک کې راځي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي، یو صحابي فرمایي چې نبی علیه السلام وخندل، ډېر زیات وخندل. نو عمر فاروق رضی الله عنه ورته عرض کړي چې د الله رسوله تا خو ډېر وخندل، دومره خو دې مخکې نو خندلې. او دا د خندا مقام خو دی هم نه چې ته خاندې، دا ولې؟ وی الله مې 2 دعاګانې د امت لپاره په عرفات کې قبولې کړې، 3مه مې الله دلته قبوله کړه. نو چې دا 3مه دعا مې قبوله شو نو الله راته شیطان وښو، چغې یې والې او ژړلې او په سر باندې یې خاوره اچولې او چغې یې والې واویله تباه شم هلاک شم، تباه شم هلاک شم. نو چې د شیطان هغه سانټو ته مې وکتل چې په سر یې خاوره یې اړولې نو ماله بې اختیاره خندا راغله. نو دغه ځای کې بیا حاجیان صاحبان ولاړي، یاره چې پوی حاجیانې بعضې حاجیان هغه ځای نه وختي راځي، وقوف پرېږدي او راشي. دا وقوف واجب دی، که دی پرېښود یو څاروی به لالی بیا. نو د انور د ختېدو نه لږ غوندې مخکې به د مزدلفې نه بیا را روان شي چې نور نه ختلی. د مزدلفې خبر هم دا د اختر سار دی. ګورئ د عرفې ورځ عرفات کې تېره شوه، دا د اختر سار دی. د اختر شپه به مزدلفه کې تېره شي نو را روان به شي. نو بیا 3 شیطانان دي، کوم چې غټ شیطان ورته موږ پښتانه وایو، اصل عربی کې ورته جمره عقبه وایي. لویه غونډۍ او د هغې غونډۍ خوا کې یو د کاڼي یو لوی ستن ده، نو دا 7 کاڼو باندې به دولي او د هغې دپاره هغه واړه واړه کاڼي د مزدلفې نه ځان سره حاجیان راوړي. که د مزدلفې نه که د بل ځای نه، هر ځای نه کاڼي ځان سره راوړی شي. هلته دا یو مسله چې ټوله شپه ټکار خېږي، خوب به هم ته ونه کې. دا حاجیان انخطې او دا کاڼي د غر رالی او بلې ورته نیولې او هغه ټوټې کوي او میده کوي او ځان له واړه واړه کاڼي جوړوي. یا د خدای نیکبختیانو سوچ فکر هم نه دی کړی، وخت هم ضایع کړ. د مزدلفې نه چې کاڼي راوړې دونه په اسانه میلاوېږي چې د حد نه ورته. زه راته طریقه وښیم، ملګرو ما ته سخت کاله مې وویل دا کاڼو سره به څه چل کوو. مې چې کوم ځای ملاس یې بستره اوچته کړې ځمکه او که نه وی کاڼي پکې پراته دي، الله تیار پکې ایښودي دي. تاسو هېڅ تکلیف نه، ګرځېدل والله که غواړي به چې کوم ځای ملاس یې لږې غوندې شګې تې واړوه د پاسه نه او لاندې پکې ګوتې ووهه، په سوونو کاڼي تعالی مزېدار هغه کاڼي الله امانت یې ښودلي چې څومره باندې ته شیطان وړي. هېڅ نه ټکار غواړي، نه میده کول غواړي او نه ورپسې ګرځېدل غواړي. زما خو دغه تجربه ده او کتابونه هم دغسې لیکلي دي. نو ځان سره به کاڼي راوالي،
د مزدلفې نه بهتر ده چې دا کاڼي لغوندې ووینځئ. نو بیا حاجیان صاحبان د اختر پر ورځ راشي نو شیطانان هغه غټ شیطان په وو کاڼو باندې ولي او ټیم یې څه دی رونو؟ ټیم د دې شیطان د ویشتو د نور خطو نه تر زواله پورې 12 بجو پورې دی. دا مستحب وخت دی او د 12 په دغه وخت کې رش جاتو 12 بجو نه پس تر ماښام د نور پرېوتو پورې ویشتی شي. لیکن که بیا هم رس جاتو یا ښځه ده یا معذوره دی نو د شپې یې هم ویشتی شي. ډېر اوږد ټیم پراخه. نو زمونږ پښتانه او د پنجاب دا خلک دارنګې دا انډونیشیا والا دا په نیکو کې لږ ځان ډېر نیغ نیغ کوي او پیش کوي. نو صاحبه به دوی کوشش دا کوي چې شیطان هم زر وویشتې. نو چې ورشي نو 200 پکې مړه شو 300 پکې مړه شو. د الله د هغه رحم نه او د رب العالمین د هغه وسعت او فراخۍ نه هېڅ فایده څوک وانه. ما خو ملګرو ته وایي ښه په قلار کښېنئ، ټیم یې ما ته معلوم دی چې رش ختم شي نو ورځو سملی او تاسو په وختي ملاړی او ام ویشته شیطان نو څه به کوئ؟ پاکستان ته تللی شئ خو بیا به راځئ دلته به ناست شئ نو لږ صبر وکړئ په اطمینان باندې ښه په قلار باندې. کله بعضې ملګري تلوارګن دي یاره چې ټول خلک لاړل ته نه ځئ یاره هغه دې ګوره ټوله شي یاره که نو څه چلو چې لاړل خو څوک به مخکې ولي څوک به رسته ولي او هلته کې دومره جدي جناب چې دا لکونه خلک یې که نه زرګونه خو نه 1 لک نه 2 لکه نه که نه دا خو 10 لکه خلک حکومت خولی دی او له دا هغه رجسټر جیان دي چې هغه کم سعودي کې مزدورۍ کوي راغلی دي یا مثال په طور عمرو له څوک تلي دي هغه پې د پاسه دي یا سعودي خپل خلک چې کم راغلی دی هغه د پاسه دي 50 لکه خلک دي ټول په یو وخت کې په ورشي نو دې کې چې څوک نه مري نو څنګه به نه مري. یا زمونږ خلک یې زورونه لګوي. دقسې جت کې زه په خپله یو کال مخکې په هغه جت کې ګیر شوی وم او داسې جت خدای څه غلطي مې کړې ده. هغه ټیلي داسې به ځې نو هلته به دې ورسوي په هغه ټیل کې نو دا بل شان به ځې هلته به ټیل جوړ شي. نو مصیبت دا دی که یو قسم پکې پرېوت یو کس چې پرېوت باس تبی جوړه شوه هغه کس ځای خالي شي خو دقسې وي که نه نو بل بیا ځان نه شي ټینګولی بل ورپسې خامخا پرېوځي. نو چې 2 کسه پرېوتل نو ځای بیا خالي شو د هغه دواړو نو ځان بیا نه شي ټینګولی د اوږه دې بل پورې لګي نو بس پرېوځي به نو که بیا 500 مړه شو که 200 مړه شو که 600 مړه شو داسې مرګ بیا د پاسه خلک ګرځي. ما د یو سړي خبره کوله هلته کې یو کس پکې بچ پاتې شوی اسپتال کې هغه بیا ټي وي له انټرویو هلته کې ورکوله هغه وایي چې زه د پاسه مړو لاندې پروت وم صرف دا یو لاس مې بره کړ ما چې خدای اوس په کومه طریقه ځان وباسم په خلکو خپو نه بچم خو مړي را باندې پاسه پراته نو ما داسې یو شي ونیوه زور مې ورکړ نو ځان مې پرې راویسته مې چې وکتل بیا وروسته یو زنانه یو مړه زنانه وه د هغې کمسۍ مې نیولې وه بیا چې هلته کې پوه شوم خلکو ولیدم پولیس والا هغې راغلل مړي اخوا کول دې ته بیا راوویستم خو زخمي و. پولیس والا ډېره زیاته ګزاره کوي هلته ډېره زیاته ګزاره کوي فوج یې روستي هغوی دومره احتیاط کوي دومره چې د حد نه وتی ځای په ځای هغوی ورته کسانو درولی او دا لاسونه پنجه کې لګولي د حد نه زیات خلک نه پرېږدي دومره خلک پرېږدي چې څومره شیطان ویشتی شي چې هغه لړ شي نو بیا نور ورپسې ورپرېږدي په یو طریقه یو یې لاندې چت دی یو یې بره چت دی تقسیمه یې هلته ورته بیا فوجان ولاړې نیم یو طرف ته لیږي نیم بل طرف ته چې رس جوړ نه شي خو زمونږ خلکو کې خو مصیبت شته که نه تاسو خیال نی تحصیل ته دیدي څه به کړي ټماټر یا غوښه بالي نو سوزکي پورې به څوک شاته ونخلي څوک به پې د پاسه وخېږي څوک به ښي طرف ته اویزان شي څوک به ګس طرف ته اویزان شي خدای پاکه دا پاپړ ماپړ دا خلک په سیکل نه کوي د پاپړو هغه سیکل هغه ښکاری ته جوړه شي یو سوزکي نه خو 10 منټه انتظار وکړه نو وبرسې تحصیل ته که نه اړو ته مخکې سوزکي پورن خو ته ورسېدل هلته څه کوې خو بیا کور ته راځي واپس که دقه زمونږ د خلکو تلوار ده بیا بدنام د سعودي حکومت هغې غریبانان ډېر لوی 19 پکې د هغې فوجان مړه دي په دې کې مړه دي چې خلک یې بچ کول دومره هغې احتیاط کوي. نو ما په خپله ورته کتلي دي چې هغې دا کنجه کې جوړې څوک نه پرېږدي نو چې بیا هغه رش ختم شي او خلک پرېږدي نو مخصوص انداز کې پرېږدي نو دوی منډې کوي هر یو منډه وي لکه منډه ولې په قلار ده نو په منډه کې یو درس کې راغورځېږي نو بل هم پرې راغورځېږي ښه چا ځان سره بیګونه په مخه کړی لکه په بیګونه څه کوې دغه چا چتری په مخه کړی هغې اعلان کړي چتری مې وړی لکه چتری چې چا نه پرېوته هغې هغه سیخ د بل چا په خپو کې لاړ شي خو راشي که نه نو دنیا پې تباه شي غرقه شي. څوک به دا کار کوي چې چپل پسې به ښکته شي ولې چپل لالمه چې دا شیطان پې ولم
چپل پسې بخکته شي نو هغه چپل پسې ښکته کېدو سره چې سپلی جوړم شي بیا خو چې ښکته شو نو بیا به راپاسې نه بیا به د پاسه دا خلک ګرځي دا زمونږ د خلکو بې احتیاطي ده ګوره نور اسم نشته دا هغې ټیم سهار نه ماسپښینه پورې ماسپښین نه پس ډېر رشو لاړ شو ګوره ماښامه پورې ماښام نه پس هم رشو ماسخوتنه پورې وله الحمدلله موږ سره خو همیشه زنانه هم په سفر کې ملګري شوي او ما سره چې کومه زنانه تللي دي نو هغې باندې مې په خپله هم دا جمرات ویشتي دا شیطانان په خپل لاس مې رسولي دي وله او خدای پاک پکې ښه محفوظ سه الله توفیق د الله ساتلی یو خو یاره د شریعت په اصولو مو عمل کړی نو جناب دغه ورځ لږه سخته وي لاول به دغه غټ شیطان چې ورته تاسو وایې په اوو کاڼو باندې ولي بسم الله الله اکبر کاڼې به ولي رغما للشیطان ورضا للرحمن الله خوشحالو مو شیطان ذلیل کو شیطان خفه کو چې دا دې وویشته د هغې نه پس به بیا راشې نو بیا به ذبحه وکړې ذبحه څاروی به حلال کړې دم شکر ورته وایي منډی ته به لاړ شي هلته څاروی حلال کړه کله حلالې که په دغه ورځ حلالې که د شپې حلالې که په سبا یې ذبحه کړې که بل ورځ ذبحه کړې پوره څونه لویه مقرر ښه چې هغه دې ذبحه کړه نو سر به وخورئ چې سر دې وخورئ جامې به خپلې واغوندې بس ستا د احرام هغه ممانات ختم شو لنګ کې سړی لږ تنګي بیا صابون باندې ولامبه جامې واچوه ښه مزېدار ځان برابر کړه د هغه ځای نه پس بیا به راځې طواف زیارت ته کې بیت الله شریف ته به راځې طواف به وکړې او د طواف نه پس به صفا او د مروه په منځ کې وچه کړې وې نو چې دغه دې هم خلاص کړه دغه هم فرض دی فرض دا په لسمه ورځ هم کولی شي ګوره الله څونه فراخي در کړې ده په لسمه دې ونه کړه په یولسمه ورځ هم کولی شي د اختر په دویمه ورځ د اختر په دویمه ورځ دې ونه کړه د اختر په درېیمه ورځ هم کولی شي درېیمې ورځې د ماښامه پورې تا ته اجازت دی درې ورځې شوې او که د درېیمې ورځې د ماښام نه دې وروسته کړو نو بیا هم کولی شي خو یاره یو ګډ یا چیلې به ورسره بیا لالی بهر کیف چې دا دې وکړل نو بیا به راشي مکې مکرمې ته هغه طواف زیارت به وکړې د هغې نه پس به بیا مینا ته ځې په مینا کې شپه تېرول سنت دي نو چې بیا لاړ شي نو په سبا له د اختر په دویمه او په درېیمه بیا به درې واړه شیطانان ولي اول رکوټې بیا منځنۍ بیا غټ مونږ خلکو د شیطانان وایي په اصل کې جمرات دي نو بیا ټیم سره بیا د زوال نه تر د غروبه پورې نور پرېوتو پورې په دویمه او په درېیمه او که نور پرېوتو پوره شو د شپې یې وله نو په درېیمه ورځ چې تا کله بیا هغه جمرات درې واړه شیطانان وویشتل نو حج دې خلاص شو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه وه او په مینا کې چې نبی علیه السلام کم تقریر کړی په لومبۍ ورځ د هغې یو دوه ټکي درته وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام را جمع کړل او تپوس ته کوي وایي نن کومه ورځ ده نن کومه ورځ ده هغې ورته وایي د الله رسوله نن د اختر ورځ ده هغې وی الله او رسول ته پته لګي وی زمونږ دا خیال و چې دا ورځ خو نبي اسلام ته معلومه ده او چې تپوس یې کوي نو معلومیږي دا چې نوم وله بدلی نو صحابه خو د ادب خاوندانو الله و رسوله عالم الله و رسول ښه خبردار نو تپوس یې وکړه وایي نن د لوی اختر ورځ نه رسه وایي ولې نه وایي دا کومه میاشت ده وایي الله و رسول ته به پته جواب ځکه نه ورکوي چې هسې نه نبي علیه السلام پکې څه حکمت یو بل نوم وله ایږدي ولې د ذوالحجې د لوی اختر میاشت نه ده وایي ولې نه الله رسول وی دا کم خار دی تپوس کی صحابونه وی الله و رسول ته به پته لګي وی دا مکې مکرمې خوا نه ده مکې مکرمې خار نه دی وی ولې نه وی ښه واورئ ای مسلمانانو دا اعلان واورئ څرنګې چې د دې ورځې په دې میاشته کې په دې ښار کې عظمت او تعظیم په تاسو واجب دی دقه رنګې د مسلمان د وینې د مال او د عزت تعظیم په تاسو باندې واجب دی او زه به ته په خپله پښتو کې په لنډه داسې معنی وکړم چې یو سړی د اختر ورځي د اختر او د اختر ورځ ده او بیا د بیت الله خوا ده د اختر ورځ ده او د بیت الله خوا ده او
دا سحر ټیم دی او د لوی اختر میاشتم ده او د بیت الله خوا ده دی چې د دغه بیت الله په خوا کې د اختر په دې ورځ ګناه وکړي او خطرناکه ګناه وکړي دومره پې رب العالمین نه خفه کېږي څومره چې د یو مسلمان په مال او په عزت او د وجود په دردېدو باندې رب العالمین خفه کېږي. الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. د بیت الله خوا کې په دغه ورځ او په دغه میاشت کې چې خطرناک او سنګینه ګناه وکړي څومره په الله خفه کېږي وایي هغه غلطي به الله معاف کړي. دارنګې د مسلمان وجود د هغه وینه د هغه عزت او د هغه مال ته چې د نقصان ورسو د دغې ګناه نه په الله زیات خفه کېږي. یو چا به تپوسونه کوي اوس نبی علیہ السلام وفرمایل چې څه مسایل دي د هغې تپوس کوي ګورئ شاید چې آینده کال ستاسو ما سره ملاقات ونه شي تو پیشنګویي ورکړي آینده کال یقین لري که ملاقات وشي خذوا عني مناسککم تپوسونه رانه کوي. یو صحابي به راته دا غلطي رانه وشوه چا به دا غلطي وشي د هغې مطابق به نبي علیہ السلام جواب ورکړو. دا مبارک یو خو حج په انسان یو فریضه ده یو هغه مقامات چې په کوم مقاماتو کې انبیا او پیغمبران خصوصا نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاتې شوی د هغې د پیدایش دی پکې پیدا شوی دی. کم کور کې چې نبی علیہ السلام پیدا شوی دی مولد د نبی علیہ السلام اوس هم هغه ځای شته خو هغه کور نشته او په هغې کې یو مکتبه جوړه ده څه ورته ویل کېږي کتبخانه یو کتبخانه پکې جوړه ده. دغه ځای کې یو رکوټه غوندې چار دیواري ده لږ غوندې رکوټې کور دی غالبا زمونږ د جومات د نیمې نه به هم رکوټي د دې کوټې د نیمې نه به هم رکوټي هغه ځای ته اوس هم حاجیان صاحبان ورځي او درېږي ورته دا هغه ځای چې کوم دی د دواړو جهانو مبارک سردار پیدا شوی دی د خپل پلار کور د نبی علیہ السلام او کم ځای کې چې بیا د خدیجې بیبي کور چې نبی علیہ السلام د واده نه پس کم کور ته را منتقل شوی دی هغه نشته روان دی خو ځای شته باب المروه باندې چې سړی وځي او کوم غسلخانې راځي هغې غسلخانو په جوار کې د ګیټ سره خوا کې دقه دی د خدیجې بیبي کور تاریخ لیکي او کم دار ارقم چې کم ځای کې نبی علیہ السلام د کافرانو نه څه زمانه پټ ژوند تېر کړی او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی او هغې کې مسلمان شو هغه ځای هم شته خو کور نشته ځکه چې اوس خو ډېر لوی توسیع شوې ده د صفا د غونډۍ سره خوا کې یو بنده دروازه ده په هغې باندې لیکلي دي چې باب دار الارقم د جبل ابي قبیس او صفا د غونډۍ په خوا کې د ام هانئ رضی الله تعالی عنها کور چې کوم ځای کې د علي صاحب خور ده او د نبی علیہ السلام د ترې لور ده هغه ځای چې کوم ځای نه نبی علیہ السلام معراج ته تللی کوم ځای کې چې ودو او جبریل علیہ السلام راغی او د هغه ځای نه راپاس او حتیم ته یې راوستو د هغې نشانه هم شته. نن سبا چې سړی باب فهد باندې وځي کوم مین ګیټ دی هغې لارې سره خوا کې مخکې یو چبوتره او پې قرآن شریفونه به پراتو اوس داسې لږ غوندې میدان دی هغه ځای روان کړی خلک پکې ناست چې خپل منځونه پکې کوي. حتویم چې کوم د بیت الله په خوا کې ځای دی دا د بیت الله څه ده عایشې صدیقې رضی الله عنها د نبي علیہ السلام نه تپوس وکړو وی د الله رسوله ما بیت الله ته دننه که زه پکې د الله عبادت وکړم د مټې یې ونیو او حتیم ته یې راوسته وی دا د بیت الله سره دلته خپل منځ کوه دا بیت الله دی نو هلته کې د ناوې مبارکې لاندې دا حاجیان ولاړي څوک دوه رکعته منځ کوي څوک بیت الله ته ورتر غاړه وځي او دا ښې مخ او دا ګس مخ پرېږدي او د رب العالمین په حضور کې دعاګانې کوي. فیه آیات بینات مقام ابراهیم بیا ملتزم د دعا د قبلېدو ډېر بهترین ځای دی د حجر اسود او د دروازې مبارکې په منځ کې چې کوم ځای دی یو حاجي ورته غاړه وتي او لاسونه یې په هغه درشل باندې ایښودي او د الله په حضور کې جاړې او دعاګانې کوي. فقیر ببابک مسکین ببابک عاص ببابک یا الله فقیر ستا دروازې ته راغلی په لاسونه یې نیولې ډېر خوند کوي سړي ته جړا ورځي کتابونه لیکي وجاړه که نه درې ځان جړغونې که خو هلته جړودري په خپله جړا ورځي درشل دی نیولي د بیت الله سینه دې لګولي هغه کاڼو پورې یا الله فقیر ستا دروازې پورې نښتی مسکین ستا دروازې پورې نښتی
بے اسری راغلی ستا د دروازې ته نښتې دي ګناهګار ولاړ دی لرې ځای نه راغلی دی پروردګاره چې تی تر څو نه بغې ستا دا درشل نه پرېږدي الله به څنګه د بخښن دغه ځای کې نه کوي دنیا به هم ترې غواړی خیرت به هم ترې غواړي یوازې دنیا به نه غواړي مقام ابراهیم دی د بیت الله دروازه ده مقام جبریل دی دقه ځای کې د بیت الله مبارک دروازې او د حرفین په منځ کې دقه لږ غوندې ځای دی چې کوم ځای کې جبریل علیه السلام راغلی او د مانځه د فرضیت نه پسې نبي علیه السلام ته 2 ورځې 10 لمونځونه کړي نور هم ډېرې نشانې دي پکې زمزم د کوهي نه غټه نشانه پکې بله کم هغه اوبه چې د دنیا ګوټ ګوټ ته سپلی کېږي څومره حاجیانې وړي وایي که هر حاجي 10 لیټره او 20 لیټره کور ته وړي په مدینه منوره کې تقسیمیږي جده کې تقسیمیږي د مکې مکرمې او د مدینې منورې بلکې د سعودي او جومات په داسې نه چې زمزم دې پکې دي پیر ریاض او دمام ته نیم تلې خو جده او مکه مکرمه او مدینه منوره مې لیدلې حدیبیې ته تلم هلته په جومات کې اوبه پرتې د زمزم او بیا جانې څومره وړي او دروازې بس کې څومره لکونه جان دي نه پکې خړه راله او نه پکې شګه راله او نه خوند بدل دې نه غټه نښه بله شته دی نشته او دا ګارنټي ده ګورې ښه تجربې پسې وي دي که یو سړی صرف د زمزم اوبه څکي او ډوډۍ نه خوري د اوبو کارم کوي د ډوډۍ کارم ورکوي قرآن کې الله خپله فرمایي فيه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله کان آمنا څوک چې ور داخل شو الله وی دې مامون محفوظ شو ګورې تا ته وی غږ به ورته نه کې نو چې انسان ته وی ګورې غږ به نه کې دا زما میلمه دی محفوظ دی نو په خپله به ورته الله ولې غږ کوي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا نو جناب یو خو حج فرض دی که په چا باندې چا سره تلو راتلو پیسې فرضیت خو په خپل دی خو دویم دا دی چې هغه مبارک ځایونه دي هغه مبارک ځایونه که فرضیت نه مې د انسان زړه غواړي چې د الله د دغې مبارکو ځایونو ملاقات مې وکړي دعا پکې قبلېږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته عمرې له نو چې عمرې له ته نو نبي علیه السلام د مټه ونیوه او ورسره یې لږ جلب وکړه ورسره جلب یې وکړه او پیغمبر علیه السلام ورته وایي ګورې رورکې ما په دعا کې یاد هیر نه کې یاد به مې ساتي نو ګوره نبي علیه السلام حضرت عمر ته وایي چې ګورې مونږ به دعا کې یاد ساتئ معلومیږي دا چې دغه ځای کې دعا قبلېږي که نه که نه قبلېده نو پیغمبر علیه السلام غوندې شخصیت عمر ته وایي مونږ به دعا کې یاد ساتئ اوس هم علما لیکي چې څوک حج عمرې له ځي نور مسلمانان دې ورته وایي چې ګورې مونږ په دعا کې یاد ساتو نو رب العالمین دې مونږ تاسو ټول دغه پاک بیت زیارت لبوتلی او دا مبارک او اوس خو خیر ورځې تېرې شوه آینده چې ورځې راځي د ژوند او د مرګ پته نه لګي او په چا فرض او مالداري نو دا اوس نه نیت وکړي چې انشاءالله کال راځي نو زه به حج لځم رب العالمین به توفیق هم وله ورکړي توفیق د رب العالمین په اختیار کې الله به توفیق وله ورکړي دعا کوي د جمع چې الله په موږ باندې رحم وکړي چې الله د مصایبو د غمونو مشکلاتو نه په امن کې وساتي الله چې څومره مسلمانان حج لته ته ولا حج مقبول نصیب کې چې قبول شوی حج نصیب کې الله مونږ ټول بیت الله لبوتلی او بیا د نبی علیہ السلام روضه شریفې دیدار لمبوتلی الله زمونږ په قسمت او زمونږ په نصیب کې د بیت الله ډېر حجونه ولیکي او الله ته مو لبوتلی کې څومره قرضداران دعا کوي چې الله قرضونه خلاص کړي څومره بیماران دعا کوي چې الله ولا شفا ورکړي او زمونږ د حافظ بشیر صاحب هم څه مشکلاتو کې ګیر دی دعا ورته وکړي چې رب العالمین د هغه مشکلاتو نه خلاص کړي او رب العالمین یې خوشحاله کړي او رضی او حاجت دی د هغې دعا مو ورته وکړي چې خدای پاک یې حاجت پوره کړي ما ورته معلوم دی خیال دی راغی دی یو وزرې دی او نو تاسو پې نور پرېږي دې ملګري غواړي دعا ورته وکړي چې خدای پاک یې حاجت پوره کړي الله یې څومره مسلمانان دي رب العالمین زمونږ د ټولو په حالت باندې رحم وکړي او خدای پاک د غمونو نه وساتي او الله یې زمونږ نه راضي شي واقعي مونږ الله ته ډېر محتاج یو زمونږ حاجتونه بغیر د رب العالمین نه بل څوک نشي پوره کولی یا الله زمونږ حاجتونه ته پوره کړي او یا الله د قیامت پر ورځ د نبي علیه السلام د جنډې لاندې داخل کړي مردګانو ته دعا وکړي زمونږ د زوله نجي صاحب دی والده صاحب وفات شوې وه دعا ورته وکړي چې رب العالمین مغفرت نصیب کړي او الله یې لوی سفر د آخرت د خوشحالو کړي او الله وارثانو له صبر وکړي نور څومره مردګان وفات دي چا الله یې ټول وبخي الله دې په خپل رحم و کرم وکړي او الله تعالی دې موږ ټول د غمونو او د مصیبتونو نه وساتي او الله دې مو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د لاس مبارک د حوض کوثر وبنصیب کړي الله دې اتفاق او اتحاد قائم کړي
او پر وطن کې زمونږ پر ملک کې رب العالمین د قرآن و سنت نظام راوستلی کې. آخر وخت کې الله په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد